سلام علیکم درنو دوستانو، هیله لرم جوړ روغ او د صحت جامع وختن وي. زه عبدالباسط صالحي د یوې نوې ویډیو او نوې موضوع سره ستاسو خدمت کې یم. هیله لرم تر پایه زما ویډیو وګورئ او زما د ملاتړ لپاره زما چینل سبسکرایب او که چیرې تاسو د زنګ بټن کې کاږئ نو د اپلوډ سره به سم تاسو ته د نوې ویډیو خبرتیا درشي. نو هیله لرم تر پایه زما ویډیو ضرور وګورئ. راځو زموږ نننۍ موضوع ته، هغه دا چې څنګه کولی شو د موبایل له لارې یوټیوب چینل جوړ او ویریفای کو. نو انشاءالله دا په عملي سره کار کوو، خو د هر څه نه مخکې د یوټیوب چینل جوړولو لپاره موږ ته دوه اپلیکیشن په موبایل کې ضروري دي. یو دی یوټیوب چې په هر موبایل کې شته، او بل دی یوټیوب استودیو چې ډېر اسانۍ سره کولی شو د خپل تلیفون د پلی سټور څخه یې ډاونلوډ کړو. نو راځو د هر څه د مخه لومړی جیمیل جوړوو، ورپسې چینل جوړوو او ورپسې به یوټیوب چینل د تلیفون له لارې ویریفای کړو. زما سره اوسئ، ویډیو تر پایه وګورئ. انشاءالله دا به په عملي او په ډېر اسان توګه سره بیان کړو. راځئ چې عملي کړو. درنو دوستانو، راځو اوس په عملي توګه د جیمیل جوړول او همدارنګه د اکاونټ د چینل جوړول او همداسې ویریفای کول په عملي توګه کار کوو. خو د هر څه نه مخکې لومړی موږ جیمیل جوړوو. د همدې یوټیوب له لارې ورځو، په دې کې خو زما چینل واز دی، د دې نه ورځو دې ته وایو اډ اکاونټ. چې کله اډ اکاونټ موږ ووایو، موږ نوی د جیمیل صفحې ته بیایي. نو دې ځای کې موږ خپل پاسورډ ورکوو، کوم تلیفون پټنر چې موږ ورکړی چې مخکې اجازه راکړه د اکاونټ جوړولو. اوس کله چې دا صفحه موږ ته خلاصه شوه، نو د دې صفحه کې که چیرې موږ پخوانی کوم ایمیل ادرس ولرو، دې ځای کې خپل ایمیل ادرس ورکوو، او که چیرې ونه لرو دې ځای کې موږ ته وایي چې کریټ اکاونټ، یعنې نوی اکاونټ جوړ کړه. دلته دوه خبرې راځي، یو فار مای سیلف یعنې زما لپاره، د ځان لپاره، او دویم دی ټو مانیج مای بزنس. که چیرې تاسو ټو مانیج مای بزنس خلاص کړئ، کله چې په دې تاسو چینل جوړوئ، کولی شئ په څو نفرو کار ورته وکړئ یا دې ته منیجر ونیسئ. خو موږ هم ځو ټو مانیج مای بزنس اوکې کوو. خو دې ځای کې زما نه لومړی خپل نوم غواړي. زه مې خپل نوم ورکوم، عبدل باسط ورکوم، او همداسې زموږ نه تخلص غواړي. زما تخلص دی صالحي، زه هم خپل تخلص ورکوم. ځو نیکسو. په نیکسم چې کله چې اوکې کو، زموږ نه د تاریخ د تولد غواړي. زما تاریخ تولد دی 1991 او ورځ ده 21مه ورځ ده، میاشت 3مه میاشت، او جندر کې موږ نارینه ورکوو. بیا نیکست. کله چې موږ ته بله صفحه خلاصېږي، دا د ایمیل ادرسونو چې یعنې کوم ایمیلونه موږ ته ټمپلیټ راځي، وایي چې کوم رقم ایمیل ادرس غواړئ، په کوم نامه. مثال لومړی د عبدالباسط صالحي 1@gmail.com، دویم د صالحي عبدالباسط 810@gmail.com. خو که چیرې موږ غواړو د موږ دا نه دی خوښ، موږ په خپله خوښه ورکوو. دې ځای کې د دریم اوکې کوو. دریم چې کله اوکې کوو، دې ځای کې وایي چې خپله خوښه کوم ایمیل ادرس چې تاسو په مثال په خوښه وي هغه اوکې کوه. خو د اوس دپاره زه د لومړنی اوکې کوم، عبدالباسط صالحي 1@gmail.com د زما ایمیل ادرس شو. په نیکس باندې کلیک کوم. دې ځای کې زما نه پاسورد غواړي، زه دې ځای کې پاسورد ورکوم. دې ځای کې چې پاسورد ورکوو، بیا نیکس باندې کلیک کوو. کله چې نیکس باندې کلیک کوو، دې ځای کې راځي زموږ نه شماره غواړي. زه په دې ځای کې بیا خپله شماره ورکوم. نو دې ځای کې کله مې چې شماره ورکړه، بیا په نیکس باندې کلیک کوو. دا دی زموږ اکاونټ جوړ شو، عبدالباسط صالحي @gmail.com. او ریکوري نمبر، د ریکوري موبایل نمبر دی، دغه زما شماره ده. نو دې باندې بیا اوکې باندې نیکس باندې کلیک کوو. دلته د جیمیل کوم پرایوسي اینډ ټرمز یا قانون مقررات، نو دا هم ورڅخه قبلوو، اګري ورته وایو.
ښه درنو دوستان زموږ ایمیل ادرس جوړ شو. درنو او د قدر وړ دوستانو زموږ ایمیل ادرس جوړ شو. اوس نو راځو په عملي توګه د یوټیوب چینل جوړول سره په ګډه ګورو. دې صفحه کې موږ غواړو چې ځان لپاره یو یوټیوب چینل جوړ کړو. یعنې څنګه کولی شو مخکې ځو چې څنګه کولی شو یو یوټیوب چینل په ډیره ساده او اسانه توګه سره جوړ کړو. نو راځو په دې ځای کې موږ په دې ځای کې نوی اکاونټ کنه نوی ایمیل ادرس جوړ کړو د عبدالباسط صالحي یو جیمیل په نامه. اوس راځو په دغه اکاونټ لپاره یو یوټیوب چینل جوړو. دې ځای کې یو ور چینل باندې وکلیک کوو. تر اوسه موږ چینل نه لرو. دلته موږ ته راځي کریټ چینل، یعنې تاسو یوټیوب چینل جوړ کړئ. نوی چینل د کله چې کریټ بله درنو دوستانو زموږ چینل جوړ شو په ډېره اسانۍ سره، په څومره اسانۍ سره. اوس نو راځو چې څنګه کولی شو خپل چینل ته ویډیو اپلوډ کړو. دوه ځایونه، یو کریټ دې ځای نه کېږي او بل دی د دغه مثبت علامې نه. کله چې موږ دغه اپلوډ ویډیو وایو نو دې ځای کې موږ خپله ویډیو انتخابوو. زه دغه ویډیو انتخابوم، دې ته نیکسټ وایم. د نیکسټ سره به دا د زما ویډیو به دې ځای ته اپ شو چې دې ځای کې زما نه څه غواړي کریټ ټایټل، دې ته عنوان غواړي، دې ته بیا وروسته دې ته ډسکرپشن ورکوو چې ورو ورو په دې انشاءالله خبرې وکړو. او راځو وایي چې دا ویډیو تاسو کله چې یوټیوب ته پورته کوئ دا پابلیک وي که نه، یعنې ټول خلک یې وکتئ چې ټولو خلکو ته لاسرسی ولري. او همداشان که چیرې غواړئ تاسو لوکیشن یا موقعیت دې ته ورکوئ دا هم سره کېږي. اوس که چیرې تاسو نه غواړئ چې دا پابلیک شي نو دې ځای کې پرایویټ وکلیک کوو. بېرته ځو چې نیکسټ سره به دلته وایي is this video made for kids، وایي دا ویډیو د ماشومانو لپاره جوړه شوې. خو خیر دا وایي نه چې دا عمومي جوړه شوې، د ټولو دپاره جوړه شوې. کله چې اپلوډ ووایي زموږ اکاونټ ته به ویډیو ورو ورو ور اپلوډ په اپلوډ روانه ده ور اپلوډ بشي. بله دوستانو تاسو وکتل چې زموږ یوټیوب چینل څومره په ساده او اسان طریقه سره جوړ شو. نو زموږ اخرنۍ مرحله کوم چې د یوټیوب چینل ویریفای کول د موبایل له لارې دي هغه ځو په عملي توګه سره ګورو. دوستانو کله مو چې ویډیو چینل ته اپلوډ شوه نو اوس ځو خپل چینل په یوټیوب استودیو کې په دې کې وځو. کله مو چې یوټیوب استودیو خلاصه کړه دې ځای کې زما پخوانی اکاونټ واز دی. ځو د دې ځای نه زموږ نوی خپل اکاونټ یعنې چې د عبدالباسط صالحي په نامه جوړ شوی. بله یوټیوب استودیو کې زموږ خپل اکاونټ واز شو او زموږ ویډیو هم دا د اپلوډ شوې ده. په ویډیو باندې کلیک کوو، ویډیو په سره دا د قلم نښه چې ده دې باندې اوکې کوو. دا چې کله اوکې شي دلته بیا د قلم نښه ده دا اوکې کوو. نو دې ځای کې راځو دا کسټم تمبنیل، دا چې دی د ویډیو په مخ یو اختصاصي تمبنیل یا اختصاصي تصویر چې د نمایش دپاره چې خلک جذب کړی شي هغې دپاره چې یو جدا تصویر ورکړو نو دا غیر فعاله دی. ځکه غیر فعاله دی په دې خاطر دلته وایي to add custom thumbnail verify your account on YouTube on your computer. دا وایي په خپل کمپیوټر کې تاسو ویریفای کړئ. اما زه نن ورځ دا داسې لار درښیم چې تاسو وکولی شئ د خپل موبایل له لارې د خپل یوټیوب چینل ویریفای کړئ. نو راځو خپل چینل ویریفای کوو، په عملي توګه یې سره ګورو. دې ځای نه څو خپل براوسر ته ورځو. کله مو چې براوسر واز شو دې ځای کې ورلیکو www.youtube.com. دا ادرس کېدای شي وروسته تغییر وکړه ځکه مخکې یو مخکینی ادرس و چې هغې هم تغییر وکړو. دغه www.youtube.com features او سوالی علامه او بیا مساوي څه شی و خو هغه اوس تغییر کړی، اوس راغلی www.youtube.com/ څه شی verify.
نو اوس یوټیوب ادرس هم اوس د ویریفای ادرس چې دی www.youtube.com/verify دی. نو موږ ته دا صفحه وځي کې کله چې دا صفحه وځه شوه د لومړني باندې یوټیوب ویریفیکیشن باندې کلیک کوو دا وایي چې د یوټیوب ځای وضع که موږ ورته وایو چې البته اوکې. کله چې موږ ته دا نوې صفحه خلاصیږي نو دا د یوټیوب یعنې د فون ویریفیکیشن چې دا 2 مرحلې لري. دې ځای کې وایي how should we deliver the verification code to you. موږ څنګه کولی شو تاسو ته د ویریفیکیشن کوډ در ولېږو. نو دلته 2 لارې دي. یو text me verification code یعنې ما ته په مسیج کې راولېږه د کومه شماره چې زه دلته ورکوم په مسیج کې راولېږه. او دویم د call me with automated voice message یعنې موږ ته زنګ وکړه د زنګ د لارې موږ ته کوډ وایه. موږ لومړی د هر څه نه دلته خپل مملکت انتخابوو. هر ملک چې تاسو یاست کولی شئ چې خپل ملک انتخاب کړئ. زم د ټولو د مخه افغانستان چې په سر کې د افغانستان انتخابوم. وروسته دې ځای کې زه خپله شماره ورکوم په کومه شماره چې ما یوټیوب چینل. اوس دې ځای کې زه خپله شماره ورکوم. کله مې چې خپله شماره ورکړه نو دې ځای کې ورته وایي چې ګیټ کوډ. دا چې کله وکېږو دلته موږ ته نوی مسیج راغی د نوي کوډ سره چې 27 دی. نو دې ځای کې به راشي فون نمبر ویریفاید. موږ ته مبارکي راکړې. اوس وایي چې تاسو د تلیفون شماره ویریفای شوه یعنې زموږ اکاونټ په مکمله توګه د تلیفون له لارې ویریفای شو. نو اوس راځو بیرته خپل یوټیوب استودیو ته. چې کله یوټیوب استودیو ته راشو او موږ راشو په د خپله ویډیو باندې کلیک وکړو او دا د قلم په علامه کلیک وکړو. په دې ځای کې بیا هم د قلم په علامه کلیک وکړو. څه به وشي زموږ کسټم ترمینل به فعال شي. نو اوس دې طریقه موږ د ویډیو مخ ته مثال زه دغه یو تصویر ورکوم او اوپن وایم. زموږ ویډیو په مخ به دا تصویر کېښودل شي. بله درنو او د قدرور دوستانو زموږ چینل جوړ شو. لومړی مو ایمیل ادرس جوړ کو. په دویم بخش کې مو یوټیوب چینل جوړ کو او دریمه مرحله کې هم د موبایل له لارې ویریفای کو. نو هیله لرم ویډیو مو خوښه شوې وي او د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او زما ملاتړ وکړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.